اوس دلته یو قاعده یادول پکار دی. اطلاق د رحمان د رحیم غیر الله باندې څنګه دی؟ نو اطلاق د رحمان غیر الله باندې بغیر د اضافت نه جایز نه دی. اضافت سره کولای شي غلام الرحمن، عبد الرحمن، عاشق الرحمن د سویلش بدون د اضافت بغیر د ضرورت شعری نه دا روانه دي. ولی د شعر د وجنا که اضافت ذکرم نشي اطلاق روا دی، ځکه شعر کې هغه سره رواوي چې بغیر د شعر نه نارواوي. تاسو به کافیه کې ویلي چې د غیر منصرف حکم دادي چې کسره او تنوین په د ناراضي، خو شعر دسی بنیادی ضرورت دی د شعر د وجنا غیر منصرف کسره او تنوین دواړه قبلی. صبت علی مصائبن، مصائبن صيغه د منتهى الجمود مساجدو غوندې راواله، هغه د تنوین قبول کړي او شعر دې زکه کنه یا لکه جامع کی بتا سی ویلی کنه سلام علی خیر الانام وسیدی حبیبی الہ العالمین محمدی بشیر نذیر ہاشمی مکرمی عطوف الرؤوف من یسمى باحمدی. احمد غیر منصرف دی او بی احمدی وی او ضرورت شعری دی کنه. نو خلاصه دا چې اطلاق د رحمان بغیر د اضافت نه بغیر د کلام منظوم نه په غیر الله ناروا دی. او کلام منظوم کلام شعری کی شعر کی کچاویل چې ز رحمان چې غشی ولم خطا نزی په بغداد کې می کامل کامل پیران شتا ناغبا یو خواغه عاشق دی، عاشقان معذور وی بس هغه مچیړه، بل هغه شعر دی، شعر کې دا جواز لري ورسېدی کنه. او هر چې اطلاق د رحیم دی نو دا بال اضافت بدون الاضافت دواړه اطلاق د رحیم په غیر الله باندې جایز دی. دلایل په دې باندې ډیر زیات دي. یو دلیل ځان سره ولیکي قرآن کریم سورته توبه، قرآن کریم سورته توبه یو لسمه سفاره آیت نمبر 128 یو سلتوشتم نمبر آیت. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. په تحقیق سره تشریف راوړی تاسو ته یو عظیم الشان رسول صلی الله علیه وسلم من انفسکم وفي قرات اخرى من انفسکم چې هغه د عمدترین استاسو نه دی یا استاسو د نفسونو نه دی. عزیز علیه درون وی هغه باندې ما عنتم هغه څه چې تاسو مشقت کیه چي، او هغه حریص دی ډیر غختون کې د استاسو د ایمان او استاسو د نفع او د خیر. او اخر کې سوی دغه رسول الله بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مؤمنانو باندې رؤوف هم دی او رحیم هم دی. ګوره بدون د اضافت نه اطلاق د رحیم په نبی له سلام باندې شوی دی. دې ته اسماء مشترکه وي، صفات مشترکه. دې کې به تاسو قاعده یادوي ښه یراد فی حق الله تعالی غیر ما یراد فی حق العباد. مراد کولې بشي پدې کې چې کله مستعمل شي په حق د باری تعالی کې، نو چې د باری تعالی باره کې کم معنی مراد کولې شي، د مخلوق باره کې چې کله دا مستعمل شي هغه معنی به مراد نوي. بس دې سره به شرک ختميږي. اوس رحیم چې کم دی د اطلاق باری تعالی باندې شوی دی، باری تعالی رحیم دی.
دا داغه په اسماء الحسنا کې یو اسم دی، خدا ذاتی طور باندې دی. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رحیم دی، داغه دا رحمت چې کم دی به اتا الا دی، هغه رحیم دی باذن الله به اتا الا. بس دا یو قاعده کلیه ده، دا به د شرک جرړې ختمي. او کم کسان چې هغه ظاهري اشتراک ته ګوري او دا غي د وجه بیا تفریعات کوي، تور شاغه توي مونږ ریکارډ کو ترجمه کوو، دا ټیپ دې بند کیا یا رو کوي ځان پورې محدود کا. نو عرض میں دا کولو کم کسان چې ظاهري اشتراک ته ګوري او بیا د شرک فتوی لګي، دا د علم کلام نم نا خبر دي، دا د انصاف نم خالی دي، دا د علم نم خالی دي، دا به صرف د افراط او د زیاتی او د غلو ښکار ګرځېدلی دي. کچرته ظاهري اشتراک موجب د شرک شي، مونږ به ډېر امثله قرآني پیش کو، جواب به بیا د دغې مولا په ذمه باندې بیا به جواب وکړي. رکوع کې مونږ او تاسو وایو د الله تعالی په صفت کې سبحان ربی العظیم، پاکی دا الله زما لرا، رب زما لرا، العظیم چې عظیم او لوی دی. عظیم د چا صفت شو؟ د باری تعالی. او سراشه قرآن کریم وګورا دا صفت کله عذاب ته ورکی، کله د بلکیس تخت ته ورکی، کله د زنانو مکر ته ورکی. ولی قرآن کریم کې سوز راضی ولهم عذاب عظیم. عذاب نکره ده، عظیم نکره ده. کله چې نکرتین معن واقع شي موصوف صفت دی. اوس عذاب الله نه دی، غیر الله دی. هغه د عظیم د عذاب صفت واقع شوی دی. دلته بس جواب کوي، خو مجبور دی چې فرق وکړي. دا فرق نور ذکی ولې نه کې، علم غیب کې ولې نه کې، د سنور مسلو کې ولې نه کې، استعانت مسله کې ولې نه کې. ولها عرش عظیم راضی، الته تخت عظیم ویلې شوی، ان کیدکن عظیم راضی، مکر تعظیم ویلې شوی. دا غی بارکی د مبارک صاحب رحمت الله علیه کتاب جوابات سیفیت اسی وګوره. د دې اسماء او اوصاف مشترکه او بالکل تفصیلی بحث کړي دي. دا ټول راغستی چې اوس الله تعالی هغه تم عزیز ویلې شوی دی، العزیز دی کنه باری تعالی، او هو العزیز الحکیم. او دغه د العزیز اطلاق په غیر الله قران کړي دی کنه. وقالت امراه العزیز، العزیز او ویلې زنانا بی بی، او ویلې بی بی امرأة العزیز. نو العزیز غیر الله ته نه دی ویلې شوی. نو چې دالته فرق کې په دې نورو کې کم عناد راغسته چې دالته فرق نه کې ولې نه کې. دیو جنا د علمگیری په هامش باندې بزازیه لګېدلې ده. هغه وی من لم یمیز بین صفت الله و صفت العبد فهو الضال. هر هغه څوک چې هغه د الله او د مخلوق په صفاتو کې فرق نه کوي، تمیز نه کوي، تفریق نه کوي او ډایرک را پاسی فتوی د شرک لکې، دا مولا گمراه دی. دې کې فرق پکاري. بل یو سړی و اطلاق کو نه ته توجیه د قول به مالا يرضى به قیله مکوا، تاغه نه تاسو کا جته نسبت د علم غیب غیر الله ته کې په کم معنی باندې کې. نو کاغوی عطایی یادوم جزئی یادوم، نو دی کې شرک کم زین راغی. نو عطایی علم غیب خو خاصه د باری تعالی نه ده کنه. عطایی خو هغه ته وی چې پیتا د غیر سره، نو کته ذاتی او عطایی دواړه مختص بالله دي، نو شرک کې ته مبتلا زنه یم. عطایی د سره د باری تعالی خاصه نه ده. عطایی هغه ته وی چې بل چا ور کړی، نو الله نه فوق سوکشته یو ذات چې هغه ته سور کړی کله واش. نو د سیمکه و چې مجمل خبرو باندې و یا چې هغه کې احتمال صحیح وي یا صحیح خبرو باندې تر پاسي او فتوی د شرک ورکی. آیاتونه د دې صورت چې کم دی او دی بسم الله کې اختلاف شتا، سو کې تشماری سو کې تنشماری. دیو جنا انعمت علیہم سره وګورا دالته چی لیکلې دي. دا شپږم آیات جوړیږي.
او رکوع ورکی یو ده. نامی د دې صورت چې کوم دی حاشیه تساوی علی تفسیر الجلالین کې ذکر دی. تفسیر روح المعانی 22 نامې ذکر کړي، قرطبیم سے ذکر کړي، بغویم ذکر کړي، خازنم ذکر کړي، خو 25 نامې اتقان کې علامہ جلال الدین سیوطی رحم الله ذکر کړي. 25 نامې. نو کثرت د اسماء دلیل وی د کثرت د شرف د مسمى. باقی فضائل د دې صورت چې کوم دی هغه تفاسیرو لکه اتقان کې علامہ سیوطی رحمه الله او تفسیر الکبیر کې امام رازی رحمه الله د بسم الله بارک هم ساجیب عجیب واقعات او روایات ذکر کړي. تفسیر کبیر په دې باب کې ډیر مفید دی. د زید ابن حارثه رضی الله عنه یو واقعه ذکر کړي په صفحه نمبر 154 کې چې هغه یو منافق راگیر کو یو کاندر کې یو دشت کې قتل کولو یې هیڅوک ورسره نو او د بسم الله کې په دې رحمان سره आवाज وکړو یا رحمان وغثنی. جبرئیل علیہ السلام امداد تراغی او د دې منافق نه زید ابن حارثه رضی الله عنه خلاص کو. د خالد ابن ولید رضی الله عنه واقعې ذکر کړي چې هغه ته زهر پیش کړي شو که تاسو په حق یې دا اوس کوي کا اثر ونه کو زبو منم چې ته په حق. هغه بسم الله ویل او زهر اوس کل اس اثر پیونک. دا دغه کرامت او د بسم الله برکتو. نور غن واقعات تفسیر کبیر کې پدی زبان ذکر دی خو واقعو ته مونږ نه یو ناس واقعو د پاره خپل لکل فن رجالنا اغشته کنه یو سو پیریزو کوي کې چې ایمان متازه شي خپل رجال شته کنه بس وی هغه ګټ ناواز ناراضي او دې ناواز ناراضي او غړې ته وګوري ټیم بډا کوي کنه. نو مونږ ټیم نه ډکو مونږه مقصود ترازو. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله دا دعوه ده. الله تعالی خالق دی هغه دې ته محتاج نه دی چې په دعوه باندې دلیل پیش کړي. ځکه مونږ داغه عبید یو، مونږ داغه عباد یو، بندگان یو. بندگانو ته څوک دلیل نه وایي خو بیام الہ العالمین د کمال مهرباني د وجنا په دغه دعوه باندې چند دلیل پیش کړي. الحمدلله تمام ثنا صفات، تمام تعریفات، تمام صفات کمالیه لایق د شان الہی د ازلنا تر ابدا د هر حامدنا په هر زمانه کې لله مختص دی الله پوری. اوس دا خو دعوه شو دلیل سره دلیل دا دی چې رب العالمین دلته ورسره از هو مفسرین کرام لګي تفسیر نابغه کې امداشتا دا دعوه او دلیل دا دی اذ هو رب العالمین ذکر رب العالمین دې کنانو ذکر د رحمت دی. نو چې دې رب العالمین دې د رحمت دی نو د څه به راغونډي وکل ما هو رب العالمین فالحمد مختص به. هر هغه ذات چې هغه رب العالمین وي نو حمد به د پوره خاص وي، حمد به د پوره خاص وي. دغه په یو دلیل بیانېږي. دویم دلیل د دغه دعوی د پاره ده دی الرحمن الرحیم، معنا از هو الرحمن الرحیم ذکر دی رحمان هم دی رحیم هم دی، عام مهربان دی په اعطا د ارزاق سره، په دفع اضافات سره، د بر نه هم او د فاجر نه هم. الرحیم ذکر چې دی خاص مهربان دی په اعطا د ایمان مؤمنانو ته، هغه ته ایمان ورکړي، په اعطا د رسالت رسول ته، په اعطا د نبوت انبیاء ته، په اعطا د ولایت اولیاء کرام ته، او په اعطا د نجات په آخرت کې فقط مؤمنانو ته. بل دلیل دا دی مالک یوم الدین از هو مالک یوم الدین ذکر دی مالک دی د ورځې د جزا.
ځکه د مالک دی د ورځې د جزا. نو پدې دلایل او دا مسله معلومه شوه چې حمد مختص بالله دی، حمد مختص دی الله پوری. د الحمد په الف لام کې درې احتمالات دي، درشي درسونه زمونږه ریکارډ دي، هغه کې مونږ ویلي دي چې دې کې کم کم قضیه جوړیږي، وضاحت مونږه کړو. تکرار ته ضرورت نشته، ټیم باندې ډکو، مقصود ته ورازو. الف لام استغراقی دی یا جنسی دی یا عهد خارجی دی، او هم د ماحود مراد دی چې هغه هم د باری تعالی دی ځان لره. اوس دی جمله کې الحمدلله رب العالمین، پدې کې توحید د الوهیت هم ذکر دی، پدې کې توحید د ربوبیت هم ذکر دی. بعض خلک دلته بیا څه غلط تفریعات لري او څه غلط تشریحات لري. تاسو تما د توحید لغوي معنی اصطلاحي معنی د علم کلام په دوره کې تفصیل سره بیان کړی و. الک ابو المنتهی تاسو کدی زینا منیر واغسته، منیر ته کتابونه چرته کې خوغه کې ابو المنتهی و. اوس دلته کې خو چرته تراشه کنه هم دي کتابونه کې وګوره کنه، ان دغه حقایق باندې پرته دراواله دا بر توحید لفظ چې کم دی نو دا ماخوذ دی د وحدت نه. الہ العالمین واحد دی، واحد عددنا، واحد جنسنا، واحد نوعنا، واحد حقیقی. په وحدت مطلقه حقیقیه باندې پازل کې د موجود او موصوف. اوس توحید په لغت کې چاته وي نو لیکي ځان سراب المنتهی صفحه نمبر 5. الحکم بان الشیء واحد، حکم کول پدې چې دا شی یو دی. والعلم بانه واحد، او دا علم راتلل ګوره د یو شی په یووالي حکم کولو دا غي په یووالي علم حاصلېدل، دا توحید دی. اوس په اصطلاح کې توحید چاته وي نو په اصطلاح کې توحید ویل شي التوحید هو تجرید الذات الالهیه. توحید تجرید مجرد ګرځول، خالی کول د ذات الهی ان کل ما يتصور فی الافهام، د ټولو هغه سنا چې تصور کولې شي په افهامو کې. چې ستا فهم تسم راځي چې دا به یو جسم مجسمی دی، به یو مکان کې یو حیث کې وي، دی به یو جهت لري، جهت د فوقیت کې بیان. نو چې ذات الالهی دغه تجرید کې د دینا دغه نسب ختم کې دغه توحید دی. توحید دغه ته وایي. ويتخيل في الاوهام والاذهان، تجرید د ذات الهی ته کې د هر هغه سنا چې خیال ترازی خیال کولې شي په وهمونو ذهنونو کې، نو دغه توحید دی چې ستا خیال ته ذهن ته فهم تسرازی چې دا ذات الباری د ذات الهی تجرید دا غینه او کې او خالق کې دا غینه او منزه یو غنی دا غینه، دغه توحید دی. ځکه عقل انسانی ادراک د کنه د ذات الباری نشي کول، کې دی نشي. مال التراب ولرب الارباب، نو دغه توحید شلو. توحید دغه ته وایي. بیا توحید ګڼ اقسام لري. دا وضاحت دلته ځکه کوم چې په دې باندې د 14مې صدۍ نام نهاد مجتهدینو بعضی د توحید مدعیانو په دې کې ډېر تپل او لړل کړي دي او کوي.
انفن فی الماء و استن فی السما داغي مصداق هم ګرځېدلی دي. د ځان نه اقسام جوړي، د ځان نه تفریعات کوي، د ځان نه د امت مسلمه تکفیر کوي او هغې ته نسبت د شرک کوي. دی وجنه حق د عالم دی چې هغه غاړه خلاصه کړي او حق دنیا ته ښکاره کړي. ذبو کې د خپل عقیدې نه او د الله د کتاب نه او د توحید د اقسامو نه. دا د هر عالم حق دی. یوازې ترجمه کول او یوازې غړانګې راخکل دا فایده نه کوي. کله چې حق د ترجمه ادا نه شي، حق ورکې ښکارا نه کړی شي، د باطل نشاندهی ورکې ونه کړی شي، نو یوازې ترجمه خو د سکول سټوډنټان هم لګیا دي، هغه کسان هم لګیا دي چې هغې فرعون ته فرغون وي او هغې هم لګیا دي ترجمه کوي. بهرحال او دا بحث دلته ځکه مفید دی چې بالمقابل سنور خلق دي هغې د توحید سره دومره بغض هغې پیدا کړ چې هغې وی د توحید کلمه او د دینه چې څومره مشتقات دي موحد راواله، اسم فاعل وغیره وغیره. وی قرآن و سنت کې یو ذکر د توحید لفظ مستعمل نه دی، وی د توحید او د موحد لفظ مستعملول وی دا یو بدعي اصطلاح ده. حالانکه ترمذی کې صحاح ستو کې نور کتب الحدیث کې ذخیره د حدیثو کې د توحید لفظ یو ځای نه ډیر ځای مستعمل له، د موحد لفظ یو ځای نه په ډیر ځای کې مستعمل له. نو خو دغه نور یاران دي چې هغې د توحید او د موحد لفظ ووري، بس هغې وایي نه دا به چېرته وابي او پنجپیري ته وایي. هلکه موحدین مونږ یو که نه، په توحید مونږ مشرف یو که نه. داسې به هم نه کوئ چې بلکل د توحید لفظ ووري غصه درځي. نه ولې په توحید باندې بیانات وکئ، وضاحت د توحید د الله پاک وکئ. دا د هر عالم حق دی. انبیاء علیهم السلام او خلق د الله توحید ته رابللي، د توحید صحیح مفهوم بیان که کنه، صحیح تشریح کا خلقو ته د توحید ورته معرفي که کنه. توحید دغه شی دی، دا د توحید تعریف دی، د اقسام دی. دغه رنګې د شرک صحیح تعریف کا، صحیح اقسام بیان کا. قرآن د توحید په اثبات لګېدلی، د شرک په نفي لګېدلی. نو داسې خو مه کوه چې ته بیخي اوسه لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا. او بالمقابل سنور خلق راغ هغې وی بس کم آیات وی کنه، بس وی دی کې شرک فی الدعا دی، دی کې رد دی د شرک فی الدعا او غاړه هم تازګي که، دی کې رد دی د شرک فی الدعا او دی کې رد دی په شرک فی التصرف باندې او شرک فی الاستعانت باندې او شرک فی الاستعاذه باندې او شرک فی العلم باندې او شرک فی الفلان باندې. زه خو ذموار نه یم. ته وایې چې دا قرآن په ده نازل شوی معاذ الله او دا وحی ده ته راغلی و چې دی کې رد دی په دې او دی کې رد دی په دې، ځان نه لګي. مونږ نه مخکې سلفو ته دا قرآن مخې ته پروت و، هغې چې کم ترجماني د قرآن کړي بس هغه ترجماني مونږ ته مقبوله ده. که د هغې د ترجمانۍ مخالف ترجماني هر چا کوله، هر مکتب فکر والا کوله، د هر پیر سے مرید کولا، د هر مدرسې مدرس کولا، د هر جماعت امام کولا، هغه مردوده وي. اس اعتبار باغې ته نه وي. شل ځل دی وایي که نه چې یاره دا د قرآن ترجمه ده، دا د قرآن تفسیر دی. تا نه مخکې خلکو کې چا کړی دی؟ چا کړی؟ او بیا د هغې د ترجمې مخالف لګیئ، مقابل لګیئ.